السلام علیکم ورحمت الله. دا شاته ځای چې ګوري دا د رمضان په خوشحالۍ باندې کابل ښاروالۍ جوړ کړی. همداسې په شارنو کې هم دی چې دا کار د ستایلو دی. تاسو ګوري خلک راځي دلته عکسونه اخلي او نورو ځایونو کې د رمضان لپاره دا کړي. د تیر یو کال یو نیم کال کې تاسو ګوري کابل ښاروالۍ ماشاءالله کارونه ښه دي، خو یوه وړه غوښتنه ترې لرو، یو خواهش ترې لرو، هغه دا دی چې کابل لپاره که رښتیا غواړي چې انشاءالله یو ښه بنیادي کار وکړي، کابل لپاره یو صحیح منظم ترانسپورټي سیستم جوړ کړي، ځکه چې دا تر ټولو مهمه ده. اول زه فکر وکړي چې یو موټر اخلم د کوم 12مې ناحیې نه تر ښاره پورې راځم یو کس یم، که چېرته ترانسپورټي سیستم یې زما وخت به نه ضایع کېږي. زه به هغه بس کې هغه میټرو کې هر څه کې چې کښېنم مطالعه به کوم، یو استفاده به ترې کوو، نو دا به یو بنیادي کار وي چې دا ترافیکي سیستم فعال شي، د ترافیکي اشارې فعال شي او د کابل لپاره یو منظم هغه جوړ شي. دا ماشاءالله تاسو به لږ لږ ښکاره کړو وبخښه اوس، نو ماشاءالله ځایونه یې جوړ کړي پکې. دا د عبدالحق څلور لارې کې دی، خو بیا په هغه کې چې دی ډېرې لوکس هغه هم ښه دی په شارنو کې. خلک دي مختلف راځي عکسونه پکې اخلي.